په نړیواله سطحه د تاریخ په باره کې دوه نظریې موجودې دي. یوه مادي نظریه ده، یوه دینی نظریه ده، اسلامي نظریه. مادي نظریه هغه یوازې هغه د مادي افکارو د الحادي افکارو په اساس باندې له انساني تاریخ نه بحث کوي. هغه دا وایي په خپل فکر باندې چون دوی په الله تعالی باور نه لري، دوی په دین باور نه لري، نو دوی یوازې هغه د خپل فکر په اساس باندې انسانانو ته یو فرضي تاریخ جوړ کړی ده چې څنګه انسان اول څنګه رامنځته سه او بیا څنګه د دوی په اصطلاح باندې تکامل وکړو، مختلفې دورې رامنځته شوې تر دې پورې چې بیا لما قبل التاریخ دوره وه، د ډبرو عصر و، د برونزو عصر و، څه بیا تر دې پورې چې لیک ایجاد سو، مثلا بیا تاریخي دورې شروع شوې، بیا لومړنۍ پیړۍ وي، بیا مثلا لرغونې دوره وه، بیا لومړنۍ پیړۍ وي، بیا منځنۍ دوره وه، دغسې پسې راځه تر معاصر دور پورې. دا هغه مادي نظریه ده. اما د دې په مقابل کې بله نظریه چې ده هغه د تاریخ هغه دیني روایت ده چې د انسان سرګذشت بیانوي چې انسان الله تعالی څنګه پیدا کړ، بیا څنګه تر دې زمانې پورې را رسېدلی ده. د ټول سرګذشت ته اسلامي تاریخ ویل کېږي.